جوړ شوم 4 غنټې وشوې چې په دې روډ باندې روان یم بس چا ځان له موټر واغستې چا ځان له جیپان واغستو بس موږ پکې چرګه وانه غسته داسې زندګي ده چې د خرو هغه زندګي ده چې تېروي تبو برباد شو تتی شو حضور یاره منم لارای 3 غنټې مې راوسته 3 غنټې به نور ځو انشاءالله السلام علیکم سلام علیکم چې بجاج کې روان یم درانه لاړې که نه نو زیاتو خبرو ته ضرورت نشته ولې ودرولم تا سلام وایي ونه غوښتو دې لارۍ چې زه ناسم که نه دا کته خلک خدای راستي ما ته دومره د مچان عمره ښکارېږي دا خو زما نه محمد ویلی دا غسخر جازم دا قساندې کسان یو که نه سیکل ناست یې دومره دې ته تا موټرسایکل ووي بس دې ته تا موټرسایکل ووي نو څه وته وایم سیده سټارټ کړه ټیک ټاک یار په امن کې ورته موټرسایکل اغسته ده ماشاءالله سبحان الله نو اوس د دې روډ خو مازی دی اوس کنه نو خوشا چې دا روډ به لاس صفا کې لګو یار دا ما لاس صفا کېدو نه دی هغه 0 میټر گاډي تبا بشي زما ته دومره جوخ مرګري ولکه مرګري یو خو یار دا شي چاله نه ورځو تبا کوي تا خروم نه دی چالو خر می چالو نه بدی کې په خر کې دومره فرق نه ولې نشته یار نشته کنه ته اوس ګوره چې دا څنګه چالو لکه د ماری بوله الګا ټیانو لمن دی هغه سره انا ته خپه کېږم نه بیا ګوره بوله کوښه منا چلا مهرباني وي تاسو کوښه منا गाड़ी را پرې نه دی نه را پرې د مسړی اوس ته ګوره سی چالو کما ها چی چالو نه چل راځي دا کته شی به ومه صحیح ته بیغه مو اوس مړه دا روډ دی اوس ته ګوره سړی دا 0 میټر دا خراب دی ها دا شی دی وروره ما تا ته څه وي دا به اکسلیټر پرېږده خو دا نه ودرېد نو ما یې پرېږده اکسلیټر پرېږده اکسلیټر پرېږده هی ربا سبا برباد شوم خدایه پاکه کېنه که نه استاذ خیر دی یاره ته ښی برابر هډوکي مې خپل مات کړه پردی مې موټرسایکل مات کړو او چې کوم دی نو هغه پکې ومولم رامنډه مې وموله دا سوه جازونه تللی او نرغړی ته اوس موټرسایکل نه وخت یاره مسلمانه داسې قیصه ده چې دا شی مې نه شو زده کولی شهر نه تېر شو هغه اکسلیټر پرېږده خو نه شو پرېښو بیا ما ډیټه کړی به دی بیا خو په سور کې ځي ډیټه کېږي څنګه پکې دا خو به ته زه چلو کړم بیا به ډي کې به داسې چلای غومبکه به په ډي کې ها نو دا خو زه هغه ته مې ګاډي کې ورسره ناست وم غټ بس وم وي دا ځي نه ما وي ډي ته که ته ګوره چې ځي که نه هغه چې ډي ته کو داسې تلو لکه ګولۍ بیا تر اوس ما ته چلو ښایي چې زه ډي ته ولې بتاو نه نو راځه چې دغه موټرسایکل بیا راپټ کړم راځه ډي ته به کوجو بس صحیح ده السلام علیکم وعلیکم سلام چېرته ځئ ورور مې یاره زه د ډي استاد سره ځم څه ضروري کار بچاري څنګه چل دی څه کوئ موږ ځو د هلک کار دی راځو څنګه چلو کوم دا به داسې سټارټ کړي چې سټارټ وکړو که نه دا به کله چونیسي او دا پول ریس به بېسې راواړی پول به راواړو او چې دا دې ور پرېښو که نه بس دی بیا ډي ته شي دی بیا ایسارېږي نه ښه بیا به مې وړي او هر ځای ته چې دې وړي بس ته ودرېږه استاذ ښه ډي ته کما وایي دا کله چونیسه ونیسو پول ریس ای زما سړی مې ډي ته کړلی یم دي استاذ تخته سړی ختم دی که لکه رازمین څه شو هغه په ډي کې روان دی په ډي کې په کوم ځای کې روان دی ډي کې روان دی لکه تاسو رازمین نو رازمین مې ډي ته لېږلی ته لږ ما ته مخ راواړوه لکه ته خو ما ډېر څه ډي ته لېږلي ته څنګه واپس رالې ښه لکه تا ډېر شي لېږلي زه دې